قدرمنو لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د نن ورځې نیوز باکس ته مو هرکلی کوم. حکومت او طالبان په پکتیا کې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ پکتیا کې چارواکي وایي په زرمت ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته وویل د دغو طالبانو او د 203 تن د قل اردو سرتیرو ترمنځ جګړه تیره شپه د زرمت ولسوالۍ په سرکي سیمه کې شوې ده. د ښاغلی حسرت وایي چې په جګړه کې د پوځ یو سرتیری هم ټپي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دوی اورپکو د دولتي ځواکونو پر کاروان برید کړی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د 14 دولتي عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې او ویلي دي چې دوی ته زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست وایي 6 تنه داسې کسان نیولي چې په ښار کې چاودنې او ترورونه یې ترسره کول. د هلمند د ملي امنیت ریاست هغه کسان نن رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې په دې ښار کې ترور او په موټرو نښلونکي ماینونه یې ځای پر ځای کول. زموږ همکار نور راپور تاسو ته وړاندې کوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن رسنیو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست له هغو ډلو څخه چې غوښتل یې په ښار کې ترورونه او چاودنې ترسره کړي نیولي دي. ځواک وایي له دې ډلې 6 تنه نیولي چې اسلحې او چسپکي ماینونه هم ورسره وه. ده وویل نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی او له دې وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. هغه کسان چې په ښار کې ترور کوي، هغه کسان چې په ښار کې ناامني زېږوي، خلکو ته تشویش اچوي، نو له هغه ډلو څخه 6 تنه د امنیت ملي منسوبین لخوا څخه پښتون پرسونل لخوا څخه گرفتار شوي دي چې ځینې وسایل هم ورسره دي چې هغه د ماینونو په استفاده کوي او هغه د ترور په برخه کې کار ځینې اخیستل کوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چې دې ته ورته په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره ځمکني عملیات هم پیل شوي دي. ده وویل 13 ورځ ناوخته د ناوې ولسوالۍ تریخ ناور سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو یوه قرارګاه د خورا پوځي اډې له لوري په کروز توغندي ویشتل شوې چې د ناوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال او 9 نور کسان چې دوی مهم قومندانان دي وژل شوي دي. ځمکني عملیات هم روان دي په مختلفو سیمو کې، خو دا د هوایي بریدونو یوه برخه وه چې هغه هم د یو سیمې څخه د شوراب له استقامت څخه راټوغول سوي او په ناوې ولسوالۍ په استقامتونو کې هلته وسلوال مخالفینو یوه قرارګاه وه چې په هغه ځای کې هغه په نقشه سوي او له منځه وړل سوي چې په دې ځای کې د وسلوال مخالفینو ولسوال او ځینې نور مسؤلین هم په نقشه سوي چې مجموعاً 10 کسه په هغه ځای کې له منځه. هلمند کې داسې مهال افغان ځواکونو هغه کسان رسنیو ته وښودل چې 3 ورځې وړاندې عامو خلکو او ځوانانو پر دولت نیوکې وکړې چې د سیمې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. لوګر کې د دولتي ځمکو د راګرځولو په موخه عملي کمپاین پیل شو. د افغانستان د سترې محکمې د حکم پر اساس په لوګر کې د دولتي ځمکو د راګرځولو کمپاین پیل شو چې نن مرکز ته اړونده د هونۍ سفلا په سیمه کې د غاصبینو 100 کورونه ونړول شول او 200 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګوله وژغورل شوه. بیا هم زموږ همکار نور چمتو شوی راپور تاسو وړاندې کوي. په لوګر کې د دولتي ځمکو د راګرځولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوې چې دغه کمیټه به په پل علم او ولسوالیو کې ټولې هغه دولتي ځمکې راګرځوي چې د غاصبینو له لوري غصب شوي او یا هم د دوی له لوري په بل چا خرڅې شوي. د دغه کمپاین په پیل کې مرستیال والي تورن جنرال محمد نبی احمدزی، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال امیر جان ناصری، امنیه قومندان سمونوال رحم خدا مخلص، د پل علم ښاروال نصیر احمد للیزي او نورو مسؤلینو په خبرو کې وویل چې دغه لړۍ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هدایت او د سترې محکمې د حکم پر اساس پیل شوې چې په ټول لوګر کې به د دولتي ځمکو د راګرځولو په موخه دوام پیدا کړي. په لوګر کې د دولتي ځمکو د راګرځولو لړۍ نن پیل شوه چې دا لړۍ به د پل علم په شمول تر ټولو ولسوالیو وغځېږي او ټولې هغه دولتي ځمکې چې د زورواکو لخوا غصب شوي راګرځوي. په دغه ولایت کې ګڼ شمېر غاصبین د دولتي ځمکو په تور د امنیتي ارګانونو له لوري نیول شوي او د څېړنو په موخه عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په هلمند کې د ښځو د سولې او ازادۍ یوې ټولنې په هلمند کې ښځې سولې ته راوبللې. د هغې ټولنې چې نن یې غونډه جوړه کړې وه او لسګونه ښځې یې را دعوت کړې وې د یوې ناستې پر مهال وویل چې ښځینه په ټولنه کې د سولې راوستلو لپاره تر ټولو اړین ګامونه اخیستلی سي او باید په دې برخه کې کار وشي. دوی د سولې پر راتګ ټینګار وکړ.
د دې ټولنې د کندهار د څانګې مسؤل اغلې زرغونې بلوڅ د خپل پرانیستي وینا پر مهال وویل په ټولنه کې خزینه او اړتیا ده ترڅو د سولې لپاره کار وکړي. دی وویل اوس خزینه باید په دې برخه کې یو ګام اوچت کړي او نارینه وهڅوي ترڅو سوله وکړي. د دې ټولنې یو بل مسؤل اسدالله حکیمي هم د سولې لپاره د خزینه او راټولېدنه ګټور ګام وباله. د وویل هڅه دې وشي چې خلک په ټولنه کې د خلکو حق ورکړي او هغوی سره لومړی سوله وکړي. په دې جنوبي ولایاتو کې ټول اوس د وینو ولې بهیږي، حتی چې زموږ د وینو ولې اوس ټولې بهېدلې دي چې هغه تر غرونو پورته سوي دي. هره ورځ دلته موږ کونډیانې لرو، یتیمان لرو. نو خدای تعالی دې په دې نږدې وختو کې یو تلپاته په امن کې یو سوله راولي. د ښځو چارو رئیسه وجیه مقدس رسولي وایي د سولې لپاره ګډ کار کول تر ټولو مهم او اړین دی او باید په دې برخه کې د کلو باندو او ولسوالیو ښځې وهڅول شي ترڅو د سولې لپاره کار وکړي. رسولي وایي په ټولنه کې د سولې لپاره کار کول د نارینه‌و ترڅنګ ښځینه‌و ته هم اړین او مهم دی. اگر ما زن را نیمی از پیکر جامعه میشناسیم و اگر ما زن را به عنوان یک انسان و یک بشر میشناسیم، بنابراین تمام ضروریت‌های را که یک مرد در زندگی به آن ضرورت دارد، تمام اون ضرورت‌های یک زن نیز به عنوان انسان و عنوان نیمه پیکر جامعه ضرورت دارد. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وویل دا یو ښه زیری دی چې په هلمند کې ښځینه وهڅول شي ترڅو د سولې لپاره ګډ کار وکړي. د ژورنالستانو د اتحادیې مسؤل د سولې اړوند پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د سولې لپاره کار کول هغه وخت مهم او اړین وي چې په کور کلي او ټولنه کې د سولې اړوند واقعي ګامونه پورته کړو. د ماشوم دپاره ښه مکتب، ښه د روزلو ځای، د پوهولو ځای، په ملي روحیه سمبالولو ځای، د وطن سره د مینې او د پېژندلو ځای، هغه د مور غېږ دی، هغه د کور غولی دی. د پاکستان په ختیځ کې د یوه اورګاډي د اورلګېدنې په پایله کې لږ تر لږه 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یوه اورګاډی له کراچۍ څخه لاورپنډۍ ته روان و. د محلي رسنیو د راپور له مخې اورلګېدنه هغه مهال رامنځته شوې چې دریو د ګازو ډبو انفجار کړی دی او بیا وروسته څو نورو کوټو ته دغه اورلګېدنه رسېدلې ده. زموږ همکار نور چمتو شوی راپور تاسو ته وړاندې کوي. د پاکستان له کراچۍ نه راولپنډۍ ته روان اورګاډي کې 3 ډبو کې اور لګېدلی چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او تر 500 ډېر نور ټپیان دي. د تیزګام ایکسپریس په نوم د اورګاډي د لیاقتپور سیمه کې اور اخیستی. سیمه ییزې رسنۍ وایي یو شمېر مسافرو د اورګاډي د سوځېدو پر مهال له اورګاډي نه د ټوپ اچولو پر مهال وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي په پیښه کې تر اوسه 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي چې د شپږو هغو حالت نازک ښودل شوی دی. ټپیان د ملتان یو روغتون ته لیږدولي دي. له دې مخکې د پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید رسنیو ته ویلي وو اغېزمن ټول تبلیغیان او د لاهور اجتماع ته په لاره وو. د ده په وینا مسافرو سره د خوراکي توکو ترڅنګ ازدبې هم وي چې د لګېدو له امله یې دا پیښه رامنځته شوه. د دې هېواد لومړي وزیر عمران خان پر پیښې خواشیني ښودلې او د اغېزمنو د ښې درملنې امر کړی دی. قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې نیوز باکس تر بیا ښې چارې الله مو من.